ماشاءالله ماشاءالله څونه ښایسته رنګ ښایسته نوې نقشه ماشاءالله ته وګورې څونه ښایسته مناسبه سرای دی نه ماشاءالله اوله خونه ده ښایسته سیلینګ دی ښایسته تشناب سر تر سره کاشي دا کونجم کړکین لري دې خواته مکمل ښایسته بیا تشناب دی هرې خونې سره خپل تشناب څومره ښایسته کاشي یې پکښې لګولې نوراني مینه کندهار افغانستان نو اشپزخانه ده دا د سټور په رقم کارولای شي نه ګیسو کار هم پکښې شوی دی د پیپکاري زیرخانې عمومي سالون دی دونه ګرمه ده دغه یوه زیرخانه ده زیرخانې هم دا تشنابونه لري هم تشناب لري هم ګوره هم د ګیس پیپکاري هم د کولر دپاره پیپکاري دا یې بل اتاق زیرخانه کې تقریبا 3 منزله سرای دی او په 500 متره کې جوړ دی دا یې بله زیرخانه سوه دا یې 2 لاندې یې 4 زیرخانې دي او 4 سر زیرخانې بام تېره وخت هم یو ډېر ښایسته بام یې دی دا دې وینې سیده د کوڅې څخه لاره راغلې ده یوه دا کوټه سوه یوه دانه دغه ده دا یوه کوټه سوه لوړه پر بام مېلمانه که 2-3 ډلې مې نه غمیږي دا زینه ور پورته سوې ده هغه ځای هم ښه مضایقه سوی دی السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي نو یو ځل بیا کندهار ښار دی نوراني مینې ته راغلي نو دا زما شاته چې به وینئ دا یو نوی جوړ سوی ښایسته کور دی په نوراني مینه کې ښار ته اماده دی نو د دغه عمومي سړک یې بیا انشاءالله زه درښیم چې دا د نوراني مینې پر دا عمومي سړک باندې پروت دی نو تقریبا په کور کې چې دی عموما 9 خونې دي او د کوټو سره 2 دانې کوټې دي او د کوټې جلا لاره ده زیرخانې سالون یې دی لوړ سالون یې دی نو تاسو به ماشاءالله کور وینئ چې د دغه ځای دونه ښایسته معلومیږي نو که څه هم په عینو مینه کې نه دی خو خټې و جوړ و سیسټم یې تر عینو مینې بالا دی نو تاسو راځئ د دغه کور ټول ټور به درکړمه نو بیا که هغه د څوک ورته لیواله و یا یې رانیوئ نو بیا به زموږ سره د خیر سره رابطه وکړئ دغه یو عمومي سړک دی او دا مخامخ یې ښایسته جامه ده مدرسه هم سته نږدې ورته مکتب هم سته او دغه یې لاره ده ماشاءالله ټوله جغل اندازي سوې ده او دا د سرای عمومي ګیټ دی او دا چې راسي دا لاره بیا د کوټې ته ډایرکټ پورته سوې ده مستقیمه نو بیا انشاءالله در باندې وینم نو تاسو راځئ دننه کور ته به ورسو ماشاءالله وینئ ښې داسې ورته وګورئ ماشاءالله ماشاءالله څونه ښایسته نو دا د موټر د پارکینګ ځای سو تقریبا 2-3 موټر او ساکي پارکینګ کیږي او دا شنه ساحه سوه یا چمنی سو اوس خو نو ژمی دی د بیا په دوبي ماشاءالله ډېر ښایسته او دا ټوله کې چې دې ښایسته لایټینګ سیسټم لري په دا دیوالو کې او نو خونې او دا شیان بیا اوس زه در باندې ووینم راځئ ډېر ښایسته د رنګ سیسټم څونه ښایسته رنګ ښایسته نوې نقشه او جلا مستقیمه کوټه جلا لار 2 دانې کوټې هغه هم پر یو ډېر ښایسته ځای باندې انشاءالله وبې ویني نو دغه یې اول دهلیز دی ماشاءالله ته وګورې څونه ښایسته سیلینګونه دا خو ګوره دا نوي ډیزاینونه دي ټوله په دا دیوالو کې چې کار سوي دي دا ماشاءالله اول دهلیز سو او دا چې ده دا سرای دی د دې ځای څه چې ورته وګورې مناسبه سرای دی ښه چمنی د موټر ځای او دغه یې دهلیز سوه او نو اوس به د خیر سره اولې خونې ته به مو ورولمه نو راځه ته ګروپان راته لګوان وه دا د ګروپان به زه درته ولګوم دا ماشاءالله اوله خونه ده ښایسته سیلینګ د
د دیوالو ډیزاینونه مخامخ ښایسته لمر ته او دغه تشنابونه دي. هره خونه یې تشناب لري، که په زیرخانه کې دي که لوړې دي. دا دی ښایسته تشناب، سر تر سره کاشي یا لوړ چت. دوشي ته وګورئ، شاور سیستم او دا د خونې رڼا او کلکینو دا ګور د کولر ځای دی. ټوله سیستمونه ماشاءالله پکښې شته. دا یې اول اتاق سو او دا مخامخ دا دوم اتاق ته به مو ورولم. دا یو ماشاءالله بل اتاق سو، دا یې مخامخ لمر ته دی. دا دی وینه دننه سرای دا پر دا کونج هم کلکین لري. دې خواته مکمل ښایسته غټه خونه ده، تقریبا 8 په 4 کې اتاق دی. ډېر ښایسته یې جوړ کړی دی، ښایسته نقشه. دا اول پله تشناب ته ورځې، دا مو ډریسینګ دی، صحیح ده. دلته د ډریسینګ دپاره دی او دا وروسته نو بیا تشناب دی. دا ښایسته تشناب، د باندې غټ عمومي کوڅې ته ګور، دا هوا موا او شان ورته رایله دی. دوشي، هنداره، بیخي ماشاءالله. دا اتاق سو او دا سو دا درېیم اتاق دی. هرې خونې سره خپل تشناب او ښایسته ښایسته سیلینګونه، ښایسته تشنابونه. دا سرای چې دی یوه خبره دې د یاده نه وتلی چې دا نوی سرای دی، په دې کې ګزاره نه ده سوې، نوی سرای دی. څومره ښایسته کاشي یې پکښې لګولې ده. او دا چې دی نوراني مینه، کندهار افغانستان. نو نوراني مینه که چاته نه وي معلومه، دا د کندهار سپین بولدک یا د کندهار د میدان وایي پر سړک باندې دی. له هغه سړک څخه تقریبا شاوخوا داسې یو 6-7 دقیقې لار ده تر دا سرایه پورې. او ماشاءالله دغه یې اشپزخانه ده، ډېره ښایسته پاکه مجهزه اشپزخانه، ښایسته کلکین او ډېره رڼا. څونه ښایسته کار یې پکښې کړی دی. دا د اشپزخانې چت او لایټینګ سیسټم سو. دا د زویام را سره د دورې دورې ځغلي. او اوس به د خیره سره بیا مو زیرخانې ته دغه ګروپان بلد سره مړه کړه. دا زیرخانې ته داسې عمومي یو لاره را خلاصه سوې ده. دا د سټور په رقم کارولای سي، نه د سټور کار ځینې اخیستی سي. د کوڅې د دیواله څخه جلا لرې دیوال یې دی. او د اشپزخانې دپاره د ګیسو کار هم پکښې سوی دی، د پیپکاري. او دغه د تشناپو لپاره د ګیزرانو ځای چې دی د باندې یې ګیزرانو ته موښلولی سي. او دا د زیرخانې عمومي سالون دی. دونه ګرمه ده ماشاءالله. دا اوس زه ورته راشوه سومه، داسې بل کم تاثیر یې وکړی، ځکه دا کلکینانو شان چې دي ټوله PVC دی. ماشاءالله ښایسته کوچنی سالون یې دی. نو ډېر برخه کار چې سوی دی هغه یې خونو ته سوی دی. خونې یې غټې غټې دي او سالونونه یې داسې مناسب کوچني دي. دغه یوه زیرخانه ده، عمومي د سرای طرف ته دی. او دغه یې د زیرخانې تشناب دی. دا خبره خو بیا ډېره ښه ده چې زیرخانې هم دا تشنابونه لري، هم تشناب لري، هم ښایسته کوچني ګزازونه یې کې بسته کړي دي. نو دا کور چې ما تاسو ته ویل مال نوی دی، ګوره دا شیان یې تر اوسه ورته بسته کړي لا نه دي. او دا وینې دا زیرخانه سو. نو په زیرخانو کې ماشاءالله ډېره رڼا ده، سړی فکر نه کوي چې دا د زیرخانې او ډېرې ګرمې دي. دا یې بل اتاق سو د زیرخانه کې. تر دغه ځایه پورې ګوره ټوله کاشي کړي دي، یعنې د دې خطر نشته ورسره. دا کړکین چې دی یا کوڅې ته دی چې دا دې وکولیږي یا دې رنګ خراب کړي، ځکه پر دې باندې اوس بارانونه هم سوي دي. نو تر اوسه هېڅ رنګ نه دی خراب کړی. ښایسته ساکټان یې پکښې لګولي دي. د دغې داګ لګېږي
دغه دي د درېیم اتاق سوه ماشاءالله دونه ګرمه زیرخانه ده دا ځای کې یو ښایسته ډیزاین هم ورکړی دی که مو د کولر کار ځینې اخیستی او که مو دغسې دا تشناب دی منظم پاک تشنابونه اګزازونه کې به ستا په بټن باندې دا یې بله زیرخانه سوه دا یې دوې دا یې درېیمه سوه او دغه یې څلرم دی دا دی ماشاءالله څونه ښایسته هره خونه یو تر بلې ښایسته ده لاندې یې 4 زیرخانې دي او 4 سره زیرخانې تشنابونه لري او هم تشنابونه لري هم اګزازونه لري او دا کور چې دی ماشاءالله ډېر په مناسب قیمت هم دی ښه جوړ دی ښه کار پکښې سوی دی او قیمت یې ډېر مناسب دی ښایسته دروازې پکښې لګېدلې دي داسې ښایسته چوکاټونه یې دي ښه دا خو نو داسې کوچنی سټور رقمه ځای سو نو اوس مو د خیره سره بیایمه چیرې کوټې در باندې وینم د خیره سره او دا دی ماشاءالله بام تېر وختم یو ډېر ښایسته بام یې دی نو ډېر غټ دیوال لري د نصاب تر قد لوړ دی دغه لاره یې عمومي د کوڅې څخه راغلې ده کوټو ته دا دې وینې سیده د کوڅې څخه لاره راغلې ده نو چې دلته دې راوخېدی والا دا ځای ټوله د میلمه په اختیار کې دی دیوال ستا یو طرف هم نه ځینې معلومیږي او 2 دانې کوټې لري دغه دي یوه دا کوټه سوه یوه دانه دغه ده ماشاءالله کوټه ده بوتان درته ولګوم ښایسته روښانه ګرمه مناسبه کوټه ده دا تشناب دی دلته هم تر اوسه یې شاورو دا شیان نه دي پکښې لګولي نو دا که هر چا رانیوی بیا هغه پکښې لګوي دا یوه کوټه سوه لوړه پر بام او دې کور ښایسته د کولر ځای ورکړی د برق ساکټان ګوره 1 2 3 دانې د برق ساکټان پکښې لګېدلي دي دا بله و 3 رنګه کېږي و دا 3 رنګه ایلیډیانې دي ژیړې سپینه او لږ ژړ او سپینه سره ګډ دا بله کوټه ده انا که داسې ډېر میلمانه یې یا د 2 ورونو میلمانه یې هم کولی شي دلته ډېر ښه مناسب تشنابونه یې دي دا 2مه کوټه سوه نو میلمانه که 2-3 ډلې مې نه غمیږي او بیا د ورځې که مقصد ژمی بیا خو نو میلمه بیخي خوند پر اخیستی شي پر دې لمرچې کې باندې پر دا بام ښایسته مضایقه سوی بام یې دی دا چت هم وایي دی لوړ ګوره دا زینه ور پورته سوې ده هغه ځای هم ښه مضایقه سوی دی ډاکټر صاحب څنګه ځای و بلکل ډېر ښایسته ځای و ماشاءالله ګوره هم د ګیس پیپ کاري هم د کولر دپاره پیپ کاري ټولو خونو ته جلا جلا سوې ده او بله خبره دا چې اوبه یې خوږې دي هم لنډې دي تقریبا پر 25 متره د اوبو ګل دی هم یې اوبه خوږې دي ټولې خونې ټول تشنابونه بام ټوله منزلونه مې در باندې ولیدله تقریبا 3 منزله سرای دی او په 500 متره کې جوړ دی کندهار ښار نوراني مینه او نوراني مینه یو ځل بیا تکرارومه که چاته نه وي معلومه نو د کندهار د میدان هوایي پر سړک باندې د شورمانو سره لاره ده په راسته لاس کې او چې دا نوراني مین ته راشوس یو پوخ سړک دی 4-5 دقیقې لاره ده تر دغه سرایه پورې نو بس که څوک یې غواړي یا معلومات غواړي نو د زموږ د وټساپ نمبر شته بیا زموږ سره اړیکه ونیسئ نو تر بیا ښه وخت د الله په امان ښې چارې بای بای